هاي هاي بده قسمته ټوله ورځ مې په کوڅو کې تېره کړه نه مې چرګه پیدا کړه نه مې بیسکل پیدا کړو چرګه خو لا پرېږده چې هغه د چرګو بچي مې پیدا نه کړ زه به کور ودانې له څه جواب ورکوم نن مې قسمت ډېر خوار دی یاره راځه یو خو مړه ته مونږ بېځایه په خدای شرمې بېځایه هم شرمې تا ته مه وي دا بایسکل مه راپټوه خلک کوم ځای ته ورسېدل او ته کوم ځای ته ورسېدې ودرېږه مړه تاسې ګوره یو غلا کې که نه ما سره مشوره کوه چې زه لالا دا کار کوم یا دا کار وکړم یا ونه کړم ته کله څپلۍ دې مخې ته راشي کله د سایکل مخې ته راشي ته هغه کې ودرېږه لکه ته ودرېږه هلکه دا خسخوس غل خو دلته پروت ده که نه زما په خیال یې دلې لکه چې چکه مکه نه ده لګېدلې پوه شوې په کټ کې همداسې پروت ده لیونی ده زما په خیال یا لکه څه کې ځان سره لکه چې ګوتې شمارې مړه پرېږده وروره پرېږده وایي دته د کوڅو ټول ګروپونه دې ختم کړل د کلي ټول چرګان دې پټ کړل قسمت مې خراب دی قسمت به دې خود خرابې شي ته چرګې پټې چرګې ولې پټې نه چې زه غلا ونه کړم چرګې پټې نه کړم دا بیسکلونه راپټ نه کړم نو زه به څه کوم غټې غلاګانې خو نه شم کولی غټې غلاګانې خو نور خلک کوي یاره بس غوسه مې هم درته راځي خصوص غله او خندا مې هم درته راځي نو تا راته وایي چې ته دا د کوڅو دا ګروپونه ولې پټې خو پرېږدې چې دا ګروپ بل یې که د مسلمان به پرې نړا باندې داسې لاړ راشي وای وروره نه پوهېږي که نه دلته خو نه پوهېږي که نه ګوره ته خبرې چې زه دا ګروپونه ولې راپټوم دا ګروپونه په 100 روپۍ دي په 100 روپۍ باندې یو ګروپ دی دغه ګروپ چې زه راپټ کړم زه په دوکاندار باندې په 10 خرڅ کړم همدغه ګروپ چې بیا ته ورشي تا یې په 15 درکوي نو عوامو ته هم پیدا ده او موږ ته هم پیدا ده نه دا راته ووایه چې ته دا چرګې ولې پټې چې په دیوا ولاړې او داسې غلی پرې ورشي او غره سره وینیسې ولې کمکله نه پوهېږي که نه ګوره چرګې موږ نه پټوو چرګې په دیوال ناست دی پیشو یې خوړی شي باد باراني خو که دغه چرګه موږ راولو ترخ کې پټه کړو نو مخکې وي چرګه یې پټه کړه یاره تا ټول عادتونه نه دي دا ټول عادتونه زما دې شاګرد ته راغلي دي دی هم نه چپله ګوري نه سایکل ګوري نه چرګه ګوري او بس نه جومات ګوري جومات د خولې نه چپلخې راپټوي دا چې چل دی روشه نن زما دماغ کار نه کوي ټوله ورځ مې په کوڅو کې تېره کړه نه چرګوله پیدا شو نه چرګه پیدا شوه نه بیسکل پیدا شو زه به کور ودانې له څه جواب ورکوم خصوص غلا زما شاګردي کوه ورځ به دې ښه شي ته چې دا ګروپونه او دا چرګې پټې زما شاګرد عادتونه ته کېږه نه واللهي که دې دا سر تندی پرې ځمکه ولګي وروره نور لوی غلا نه شم کولی نور لوی غلاګانو لپاره نور خلک دي خصوص کې غلا د دې وړو غلاګانو نه څه نه جوړېږي څه وکړم داسې چل به وکړو چې ما سره به دا دواړه راشئ او هغه د شیدل کاکا په کور کې والټو ولاړه ده هغه به څه بچه کړو خرچه برچه به دې ښه ډبله کور ته راشي که نو ته څه کوې یعنې سترګې مې سرې کې اوسه پورې مې چرګې راپټولې او اوس را باندې لویه غلا کې یعنې نړیواله غلا را باندې کې و پهلوان لالا دې دا قواره د غلو ته دا ته وګوره ته قواره ته وګوره ته خواته وګوره ته ولاکه قواره د غلو یي از د غلو نن ته پته و په دې باندې ځکه چې زه خپل کار پسې پاسې چې ځو د روژې ماتې کجوري زه پیدایشي غلی یم پیدایشي او دا وړې غلاګانې چې کومه که نه لږ حالات مالات خراب دي اوس تاسو په خپلو کې ځانونه مه خورئ اوس تکړه شئ چې لاړ شو هغه صحیح شوړه ده پوه شو صرف 2 لکه روپۍ دي یقیني وکړه چې 100 ورځې به دې د غلا نه خلاص کړم ولالا دا چې دا وایي ښه پیدایشي غلی یم نن هم خالي راغله دا وګوره ما نن سایکل راوستی بس مړه تا خو توره کړې ده که خیر به 2 روپۍ خو ټیک دا د تورې نه ده خپه به دې نه یم خپه به دې باندې یم چې چرګ او بیسکل پیدا نه شو او انټرنیشنل غلا ته مې لالاس نه اچولې زه به کور ودانې له څه جواب ورکوم یا لکه خصوص کې غلا راځه کور ودانه په تندر ولګوه نن در باندې داسې غلا وکړم چې ټول عمر دې کور ودانه په دې سر وګرځي په دې سر او درځه بس نورې خبرې پرېږدئ نورې خبرې د شوړې نه پاتې کوو بس د شوړې نه مخکې خبرې په درد نه خوري وایم پهلوان وروره زه خو وایم چې دا تندی دې ښکل کړمه خو بس افسوس دا دی ښکلېږي نه نو بس ما پرېږده دا سره یې ښکل که دا داسې چیلم دی مړه راځه ځه یار یاره په دواړو باندې اوښتی یم خدای خبر چې څه شی دي دوی یار زه ځان سره روغ لیونی کړم
او کنه موږ هم پکې ویسي لري ښه هدا راته وایي چې د مسافرو مسافرین ریاست ښه هدا راته وایي چې د مسافرو مسافرین ریاست خو نو خو داسې راته ووایه که نه چې د مسافرینو ریاست مړه مسافرینو ریاست ادرس